په ګوګل کې به دا څو خبرې تاسو چېرته کې هم نه سرچ کوئ. دا چې موږ یو پیر سرچ کوو سبا د دې نه موږ ته غټې مسلې بیا جوړېدی شي. څه خبرې دي ټول معلومات تاسو شریکوم په دې ویډیو کې. نو ویډیو راسته تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ چې هغو ته هم دا معلومات ورسي. ټول نه پیله چېرته کې به هم په ګوګل کې د اسلحه یعنې داسې د هتیارو باره کې سرچ نه کوئ. دا جوړېږي څنګه، دا کار څنګه کېږي، په دې باندې استعمالېږي څنګه، په کم کم ځایونو کې د تیارېږي. دا سرچونه به تاسو چېرته کې هم په ګوګل کې نه کوئ. دویم خبره چېرته کې به هم تاسو د کرایمز یعنې د جرم حوالې سره تاسو سرچونه نه کوئ. کډنیپینګ څنګه کېږي، بلیک میلینګ څنګه کېږي. دا سرچونه چې موږ یو ځای لوګو نو کومه سکیورټي ایجنسیانې ادارې چې دي هغه موږ نظر کې واخلي چې یار آیا واقع د انسان چې څه داسې خطرناک دهشتګرد داسې خطرناک انسان خو نه دی. یار دا چې د سرچ کوي دا په حقیقت کې په ریل لایف کې دا کولو والا خو نه دی، دا کوي خو نه. زموږ آی پی اډرس ټریک شي نو بیا چې موږ سم کو پای باندې نظر ساتلی کېږي. نو خو خبردار چې موږ داسې سرچ د کرایمز حوالې سره او داسې کم د ویپنز حوالې سره نه کوو. دریم خبره هغه موږ ته ګوګل د خپله باندې وایي چې تاسو ګوګل ته کله هم تاسو راځئ تاسو د خپل بیماریانو حوالې سره په ګوګل باندې سرچ مه کوئ. هغې وجه دا ده مثال پر طور انسان دی د هغې پس لاس پیس ځای باندې ورکوډ هم دانه یا څه الرجي راغله او هغې په ګوګل باندې سرچ کړه او هغې ته د دې علامات یا دغه نشانې هغې ته ورکړي چې دا کینسر علامات دي. نو تاسو سوچئ چې په دغه ټایم کې به انسان په څونه ډپریشن او دباو کې راشي د څونه بیماریانو مزید شکار بشي چې حقیقت کې به هغه داسې وي نه. نو ګوګل تاسو دا وایي چې ته خبردار سره تاسو ډایرکټ د ډاکټر خواته ځئ. تاسو په ګوګل باندې ګوګل یو سرچ انجن دی، دا یو ډاکټر نه دی تاسو ته دا معلومات درکوي. بل په دې کې چې دا کم فوټیج دی په ګوګل کې دا کم تصویرونه ویډیوګانې دا ډاکټرانو دپاره یا نور داسې د میډیکل سټوډنټانو دپاره دي چې هغوی ګوري هغوی په خپل ریسرچ او خپل زده کړې پوهې حفظ کوي. نارمل انسان چې دغه تصویران اکثر د انسان د اعضا وجود داسې د بدن داسې حصې وي چې هغه نارمل موږ ووینو زموږ په ذهن باندې بوج راولي موږ باندې بد غوندې ولګي. نو ګوګل ته وایي تاسو ګوګل باندې د بیماریانو باره کې سرچ مه کوئ. د سټوډنټانو او ډاکټرانو د هغو د ریسرچ او د هغو دپاره دي. دین اخوا په ګوګل کې دا سرچونه چېرته مه کوئ چې زما سره دومره پیسې دي دا زه چېرته انویسټ کړم، کم ځای نه په دې باندې کاروبار وکړم، کم ځای نه دې باندې پیدا حاصل کړم. که دا سرچونه تاسو وکړئ نو تاسو په خپل موبایل کې زر تر زره د سکیم او د دوکو شکار شئ. نو دا سرچ به هم تاسو په ګوګل کې چېرته کې هم نه کوئ. بل په لاست کې یو آخر خبره هغه دا چې تاسو به چېرته کې هم دا سرچ نه کوئ چې یو څیز حکومت بین کړی پابندي پې لګولي ممنوع کړی وي او مونږ سرچ کوو چې یار دغه څیز دغه ویب سایټ دغه یو ځای دې ته به تګ څنګه کوو، دغې ته به په موبایل کې څنګه ورننوځو. یعنې مونږ هغه څه په انټرنیټ باندې سرچ کوو کوم چې حکومت بین کړی په باندې پابندي لګولي. نو چېرته کې به هم تاسو دا نه کوئ. که مونږ دا سوچ کوو چې زموږ سرچونه چې کومه دي بس موږ سرچ کوو دا صرف مونږ وینو، دا سوچ زموږ بالکل غلط دی. امید لرم د ویډیو کې تاسو ته څه نه څه فایده او معلومات میلاو شوي. نو ویډیو راسره لایک کړئ او د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې. د لوی الله په امان.